ښاغلی مفتي صاحب، نعمت الله کریمي ورور د کندهار ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي چې یو کس وایي چې زه موټر په 10,000 رانیسم او کله چې یې خرڅوم نو مشتري ته وایم چې دا موټر ما په 10,000 رانیولی دی او په 12,000 یې در باندې خرڅوم، نو آیا په دغه بیه کې خو به سود نه راځي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته ځواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد، د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو کس یو شی په 10,000 رانیسي یا یې په هر څو پیسو چې رانیسي چې خرڅوي، بیا مشتری ته ووایي چې دغه شی ما په دونه پیسو باندې رانیولی دی او پر تا باندې دومره پیسې ګټم، مطلب دغه شی ما په 1,00,000 روپۍ رانیولی دی او تا ته په 1,20,000 روپۍ در کوم، نو دا په شریعت کې بیع مرابحه بلل کیږي او دغه بیعه د ټولو علماو په آن باندې جائز او روا ده. البحر الرائق جلد 8 صفحه 150، فتاوی تارخانیات جلد 9 صفحه 221، الفقه الإسلامي وأدلته جلد 3 صفحه 491. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.